خر او زمری. په یو ځنګل کې خر او زمری اوسېده. یوه ورځ دواړه په دا بحث کې وو چې آیا واښه شنه دي او که زیړ. زمري ویل واښه شنه دي، خو خر شله و چې نه دا زیړ دي. تر ډېر بحث او مباحثې وروسته دواړو پرېکړه وکړه چې قاضي ته به ځو او دغه قضاوت به په هغه وکړو. دواړه روان شو او قاضي ته ورغلو. قاضي پرېکړه وکړه چې واښه شنه دي خو سزا زمري ته ورکړئ. زمری خفه شو او پوښتنه یې وکړه چې ولې ورته سزا ورکول کیږي. قاضي ورته وویل زه د دې لپاره سزا درکوم چې تا د خره سره بحث کړی. نتیجه د بې ځایه بحث څخه ډډه وکړئ، په ځانګړي ډول د هغه کسانو سره چې د حقیقت د منلو وړتیا نه لري.